بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو ډیر ضروری خبره زه تاسو سره ډیسکس کوم او یو داسې سبزی باره کې تاسو سره خبرې کوم چې یقیني طور باندې چې د چا خوښه وي نو بیا انتهایی زیاته خوښه وي او چې چا باندې ښه نه لګي نو بیا پې بالکل ښه نه لګي. نن خبرې کوو جناب د کریلې باره کې چې دا کریلا چې کوم ده په دې کې څه فایدې دي او څه نقصانات دي او څوک چې کوم دی نو دا ښه استعمالولی شي څوک د نه استعمالوي. دې باره کې خبرې کوو. د ټول نه اول راځو جناب د کریلې باره کې یو څو غلط فهمیانې دي چې هغه زه لرې کول غواړم او هغه دا ده چې دا کریلا دا د شوګر علاج دی او چې د چا شوګر وي نو بس هغه دا کریلا استعمالوي او د کریلې اوبه دې څکي نو د هغې به شوګر ختمیږي. کریلا کې د شوګر دپاره علاج نه دی. داسې نه ده چې کریلا ترخه ده یا د دې خوند تریخ دی نو دا ګینې په بدن کې شوګر ختموي. خو یقیني طور دا خبره به د څه د وجې نه خلکو کې عام شوي وي. هغه وجه دا ده چې کریلا تاسو استعمالوي نو کریلا کې شوګر بالکل نشته نو ستاسو شوګر به ورسره زیاتیږي نه. دا د شوګر علاج نه دی چې ګینې د چا شوګر دی هغه د کریلې زیاتې استعمالوي نو د هغه به شوګر کم وي. د شوګر علاج نه دی خو د شوګر دپاره بهترین چیز دی. نو که د چا شوګر دی او هغه کریلا استعمالوي په هره طریقه باندې استعمالوي نو کریلا کې ګلوکوز یا کاربوهایډریټس یا دا بالکل نشته. د دې ګلایسیمیک انډیکس بالکل کم دی. نو که په یو ټایم باندې دړی کریلې هم وخوري نو تا ته دې کریلو نه شوګر دې نه زیاتېږي. ستا شوګر به نارمل وي او د دې کریلې چې کومې فایدې دي هغه به درته ضرور حاصلېږي. په دې کې وایټامین A شته، په دې کې وایټامین C شته، په دې کې بي کمپلیکس شته، په دې کې فولیک اسید شته، په دې کې نمکیات شته. مختلف داسې څیزونه دي چې دا کم زموږ د صحت لپاره ضروري دي. بیا کریلې کې یو خاصیت دا دی چې چونکې دې کې کاربوهایډریټس نشته نو که د شوګر مریضان یې هر څومره خوري د هغې دپاره بهترین غذا ده. د شوګر علاج نه دی خو د شوګر دپاره بهترین غذا ده. نو که د شوګر مریضان څومره زیات هم خوري هغې دپاره فایده پکې ډېره ده، نقصان پکې بالکل نشته دی. بیا راځو جناب د کریلې نورو فایدو ته چې ولې صرف د شوګر مریضان به استعمالوي. که چاته د کریلې خوند معلومه وي دا دومره مزیداره سبزي ده چې څوک یې خوښوي د هغې به ډېره زیاته خوښوي نو هم د شوګر مریضان هم د بلډ پریشر مریضان دا استعمالولی شي او دې کې څه نقصان نشته دی. بیا درې زه تاسو ته داسې ارګنز یادوم یا زموږ د وجود درې داسې اعضا چې کوم انتهایی ضروري دي زموږ د وجود دپاره او زموږ د ژوند دا روان په هغې دی. نمبر 1 زړه یعنی هارت، نمبر 2 جگر یعنی لیور، نمبر 3 کډنی یعنی ګرده. اوس زموږ په وجود کې چې کوم د وینې فلټریشن کیږي د وجود نه کوم زهریله مواد اخوا کیږي زمونږ تازه وینه جوړیږي زمونږ وینه تازه کیږي او زمونږ وینه صفا کیږي نو هغې کې د جگر د ګردې دا ډېر غټ کردار دی. او بیا زمونږ په ژوند کې د ټول نه اهم کردار بیا د زړه دی چې د زړه دھړکن دا نارمل وي، د وینې سرکولیشن د وینې گردش دا نارمل وي. نو دا زه خپلو ملګرو ته ویل غواړم چې کریلا د دې درې وړو اعضا دپاره د زړه دپاره د جگر دپاره او د ګردې دپاره دا یو تریاق دی، انتهایی زبردست چیز دی. یعنی دا که تاسو استعمالوي ستاسو جگر ستاسو ګرده ستاسو زړه دا به ټول عمر دپاره ښه وي. بیا څنګه چې ما وویل چې په دې کې وایټامین A ښه ډېر دی، وایټامین C ښه ډېر دی. نو وایټامین A زموږ د سترګو دپاره څونه ضروري چیز دی. که څوک دا استعمالوي هغې ته به د سترګو بیماریانې نه کېږي، نظر به یې ډېر ښه وي. بیا څنګه چې وایټامین C ما یاد کړو، وایټامین C یو امیونټي بوسټر دی. یعنی که د کریلې استعمال څومره زیات تاسو کوئ تاسو به د بیماریانو نه لرې یئ. په کریلا کې ښه ډېر نمکیات دي، ښه ډېر اوبه دي پکې. نو که د کریلې استعمال مونږ کوو په اوړي ژمي کې دا استعمالولی شو. نن سبا خو تقریبا هر یو سبزي هر یو سیزن کې اویلیبل ده. کریلا چونکې اوړي کې زیاته وي په ګرمۍ کې زیاته وي نو که تاسو د دې استعمال کوئ نو ستاسو وجود ته وافر مقدار کې اوبه راځي او تاسو ډیهایډریشن یعنی د اوبو د کمي نه بچ کیدی شي، د نمکیاتو د کمي نه بچ کیدی شي. هاضمه ورسره انتهایی زیات خي، فایبر پکې ښه ډېر دی، ریشه پکې ښه ډېره ده، قبض وغیره دي نه همیشه تاسو خلاص شي. نو د کریلې استعمال که تاسو وکئ او بل ډېر په مزیداره طریقه باندې پخیږي نو دا داسې څیز دی که د دې استعمال تاسو په هره طریقه وکئ یقیني طور چې د دې فایدې انتهایی زیاتې دي. او څنګه چې ما وویل اکثر خلکو باندې ښه نه لګي وي یاره دا ترخه ده زما خوښه نه، خصوصا ماشومان دا ډېر په شوق نه خوري. خو چې یو ځل د دې په خوند نه مخته شي، یو ځل د دې په خوند راوړي نو بیا به یقین وکړه چې په ټولو سبزیانو کې کریلا د ټولو نه ښه څیز دی او ستا به د ټولو نه زیات خوښ وي. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایده مند وي او
تاسو به غواړئ دا چې دا فایدهمند معلومات خپلو وروڼو ته، خپلو ملګرو ته، خپل کور والو ته، دې ټولو ته دا ورسوئ چې هغې ته هم دا معلومات حاصل شي. نو دا ویډیو لایک ضرور کړئ، شیر ضرور کړئ او خپل ډیر خیال ساتئ. الله پامان.